د لغمان والي وایي که چیرې په کور دننه اقتصادي منابع په ښه ډول مدیریت شي نو په بهر تکیه کمېدای شي. دغه څرګندونې د لغمان والي محمد آصف ننګ په دې ولایت کې د پانګې اچونې اقتصادي پوتنشیل او لاجوردو لارې د ارزښت په اړه جوړې شوې سترې غونډې ته وکړې. په یادو مراسمو کې د لغمان والي محمد آصف ننګ سربیره د ننګرهار پوهنتون استادانو، د لغمان ولایت د بېلابېلو ادارو مسؤلینو او په لسګونه ښځینه او نارینهو ګډون کړی و. دغه راټولېدنه د اقتصاد ریاست او په لغمان ولایت کې اصلاح ادارې له لورې په ګډه ترتیب شوې وه. لومړی د اقتصاد رئیس شفیق الله احساس د یاد پروګرام په هدف خبرې وکړې. نوموړي وویل نفوذ ورځ په ورځ زیاتیږي او امکانات لا همغه پخواني دي. په کار ده چې امکانات هم ډیر شي ترڅو لغمان میشتو ته د کار زمینه برابره شي. هغه دغه ولایت د پانګې اچونې لپاره تر ټولو ښه فرصت لرونکی یاد کړ او هیله یې وښوده چې پانګوال له دغو چارو په ښه ډول استفاده وکړي. د لغمان والي محمد آصف ننګ په خپلو خبرو کې د لاجوردو د لارې په اقتصادي ارزښت او نورو بیلابیلو برخو د خبرو کولو سربیره په دې ولایت کې د اقتصادي پوتنشیلونو په اړه مفصلې خبرې وکړې. ښاغلي ننګ وویل سږکال د افغانستان عواید 2.8 میلیارده ډالره د داخلي منابعو څخه لاسته راغلي دي چې دا د غوره اقتصادي مدیریت ښه بیلګه کېدی شي. دویمه موضوع چې د افغانستان اوسني واقعیتونو ته زه لنډه اشاره کوم. یعنې د افغانستان د نظام شالوده د ټولو اداراتو د نظام د تشکیل د رئیس جمهور دیدګاه چې ده هغه په دفاعي باندې متمرکزه ده. یعنې هر دولت دغسې ده. د افغانستان سږکال عوایدو لپاره یو ټارګټ کېښودل سوی و تر هغه نه پورته تللی. یعنې موږ د تېر کال 2.2 میلیارده عاید ترلاسه کړو د داخلي منابعو نه د دې امکاناتو نه چې موږ یې لرو. د موږ بودیجه به 6.2 میلیارده ډالره موږ جوړه کړله 2.2. دا ډېره د مصرف له لحاظه زموږ د 6.2 میلیارده بودیجې نه په حدود د 3 میلیارده یې مصرفېږي ځکه دا بودیجې 3 کلنې هم دي، 4 کلنې هم دي، 2 کلنې هم دي، 1 کلن نه دي. یعنې یو غټ مقدار داسې پروژې لکه سړکان دا 4 کاله، یو لویه شفاخانه 3 کاله. نو بودیجه یې منتهی یو وخت کې تصویبېږي، داسې نه ده چې قطعه قطعه تصویب شي. نو زه اوس د دې ټکي د بیان سره زما هدف دا ده چې سږکال موږ څه په حدود د 2.8 میلیارده ډالرو ته زموږ عواید رسېدلي دي د داخلي منابعو چې د افغانستان جوړ کړي. یعنې بیخي کفایت کوي په دې شرط چې که فساد ورک سي او مدیریت بهتره سي. نوموړی وایي که منابع په ښه ډول مدیریت شي نو دغه عواید له دې هم ډېرېدی شي چې له امله یې موږ د نورو هیوادونو له احتیاجه خلاصېدی شو. هغه زیاته کړه د عامه او خصوصي مشارکت نه بغیر ژوند نه کیږي ځکه چې اوسنی ژوند په ګټه ولاړ دی. ښاغلي ننګ په لغمان ولایت کې مځکه، اوبو او اقلیم هغه څه یاد کړل چې د دې ولایت له سترو اقتصادي پوتنشیلونو څخه ګڼل کېدی شي. هغه وویل د سرخکانو ملي پارک، خیروخیلو پارک، د قالین بافې کارګاوې، زراعتي مارکیټونه، لمریزه برېښنا، هوایي میدان او د سلطان غازي بابا پارک هغه موضوعګانې دي چې را روان کال به یې کارونه په چټکۍ سره پیل شي. دغه د لغمان مسله کې راځم ګڼ پوتنسیلونه موږ څو پوتنسیله ظرفیتونه هغه شی چې پیسه زېږوي، هغه څه چې سرمایه زېږوي، هغه څه چې ګټور دي، هغه فرصتونه چې دي دا ټول پوتنسیلونه ځمکه، موقعیت، اوبه، محیط، اقلیم مسایل دي. زراعت یو پوتنسیل دی چې وده ورکړي ډېر ژوند زېږوی شي. د لغمان ما تېر ځل هم دوه غونډو کې ویلي د لغمان غربت او بیچارګي د اقتصاد په سبب ده. د لغمان پیسه‌دار کېدل، مالدار کېدل، غني کېدل وده په اقتصاد پورې. یعنې همدا شی ده که ښه یې استعمال کړو، مؤثره یې استعمال کړو، ګټه اضافه منفعت زیات منتخب کړي، میکانیزه سي نورې څه چې اوبو بندونه دا خبرې ورسره تړلې نو دا ډېر ګټور دی. یعنې د موږ او تاسې ژوند په همدې نه له دې نه اوس نه تر کار لاندې پروژې څلورم لاس ته چې تر کار لاندې څه لرو، یو داسې چې آرزوګانې، یو داسې چې لکه پوتنسیلونه وي، اما پوتنسیل یو برخه چې موږ په پلان کاري کې اچولي دي هغه درته لنډ بیانوم. او پروژې لوی موږ تر کار لاندې دي. دا په پلان کې دي، د دولت سره هم شریکې شوي دي او زموږ په
پی ډي سي مجالسو کې مې یاد سوي دي او ډېر باندې کار د موږ د سخت کار به تر ټولو عمده دی. اول سرخکار ملي پارک پروژه ده چې تشریح به کړي شهباز صاحب. پروژه د خیر وخیرو د صنعتي پارک ده. د قالینسازۍ دستګاوې موږ لویه پروژه لرو. 200 کارګاوې موږ توزیع کړي دي د قالینو سخت کار. بله مسله پروژه چې تر کار لاندې د زراعتي مارکېټ ده. دا زراعتي مارکېټ په رئیس صاحب د زراعت تاسو ته تشریح کړي. خامخا ډېر ګټور شی دی دې کې. او بل پوتنسیل زموږ برق سولري ده. او بل پوتنسیل پروژه چې ده میدان هوایي ده چې شاوخوا پېغل کاروي. عمومي دې پروژې ډېرې زیاتې دي چې میدان هوایي سره روتلې دي. نورې مارکېټونه به وي، شهرکونه به وي، داسې نورې مسلې دي. او بله د صنایع خفیفه سلطان غازي پروژه ده. دغه پروژې د پوتنسیلونو نه یوه برخه ده. هغه ما چې مخکې ننګ د لاجوردو لار د هیواد ملي اقتصاد د لا پیاوړتیا لپاره ستره لاسته راوړنه وبلله او ورته چارو د پیل او دوام غوښتنه یې وکړه. د افغانستان ته یو تاریخ موجود ده. عزیزانو، یو سیاسي جغرافیا ده د یو وطن، یو اقتصادي جغرافیا ده. دا دوه بحثه ډېر مهم دي. افغانستان په سیاسي جغرافیا کې ډېر تاواني جګړې ده. دا چې تاریخ تېر شوی ده، لویو قدرتونو جګړې شوي دي، داسې نورې کیسې شوي دي. اما که موږ وکولی شو، دا د انسان په لاس کې ده چې جغرافیا تغییر په اقتصادي جغرافیا باندې بدله. دا که بدله شوه، افغانستان د نور بدبختۍ، جګړې، کشمکشونه، منازعې، رقابتونه، سیالۍ دا په سالم حالت باندې تبدیلېږي. لنډ بلاک کنټري بنده، مهار په خوشکاره هېواد مخ په ماتېدو ده. مثلا لاجورد، ابریشم دا په اصطلاح فرصتونه دي چې د افغانستان دغه بند په مهار په خوشکر یا بنده راحصاره جغرافیا ماتېږي. او د دې سره اوس هم تاثیرات یې موږ لیدلي دي او دا ډېرېږي، کال په کال ډېرېږي. یعنې مثلا د ایران سره د تجارت د پرانیستو سره اوس په هغه حدودو کې موږ د 3 میلیارده ډالرو تجارت لرو، نه د چابهار او بندر عباس سره. یعنې دا ولې دومره ډېر شو؟ خو په پاکستان سره موږ تر 4 میلیارده ډالر څه د پاسه د موږ تجارت ورسېد. دا اوس بېرته راکم شوی دی، څه 12.2 میلیارده ته رسېدلی، یعنې څه کم 1.5 میلیارد ته رسېدلی دی. ولې داسې شو؟ ځکه دلته اتکا کمه شوه. تناب خوا په کراچۍ او په دې پاکستان باندې وه. اوس دا اتکا نور ژوې ته لاړه. د لاجورد سره دا یو بله لاره مراته شوه. اوس به دا بله تجارت به هم ورسره زیاتېږي. هوایي دهلیزونه چې رئیس جمهور پرانېستل د چین سره، له هند سره، دا یو بل ظرفیت ده چې اوس له عربي نړۍ سره مخ په پرانېستو ده. په دې راروان کال کې به دغه تجارتي دهلیزونه یا دا لاندې ترانزیتي هوایي له روسیې سره، له ځینو نورو ملکونو سره به هم دا پرانېستل شي، شاید د اروپا سره. نو په دې سره به زموږ دغه راروان 5 کاله په دې کې به موږ د افغانستان جغرافیا بدلېږي، اقتصادي جغرافیا. ورپسې د ننګرهار پوهنتون استاد پوهاند محمد بشیر دودیال لغمان ولایت د هیواد په کچه په مهمه اقتصادي جغرافیا کې وباله. دودیال ویل افغانستان 3 تریلیونه مځکنیو منابع، کافي اندازه سیندونه، ځانګړو محصولاتو او تولیدات، وچې او تازه میوې، غالۍ، طبیعي او صنعتي بوټو لرونکي او د منځني آسیا او مرکزي آسیا د وصل د حلقې حیثیت لري. نوموړي ویل د لاجوردو لار چې د پوره اهمیت څخه برخورداره ده، قرارداد د ریکا په کنفرانس کې د ولسمشر محمد اشرف غني لخوا وشو. هغه د لاجوردو لارې د ګټو په اړه وویل چې داخلي تجارت ورسره تقویه کیږي او هم صادراتو او وارداتو په برخه کې ډیروالی رامنځته کیږي. بل لور ته د ننګرهار پوهنتون اقتصاد پوهنځي استاد پوهنوال حمدالله نظامي هم د لاجوردو لاره کومه نوې لاره یاد نه کړه، بلکې دا لاره پخوانۍ لاره یاد کړه. د همدې لارې څخه پخوا د افغانستان قیمتي ډبرې د اروپا بازارونو ته انتقالې دي. نظامي ویل د لاجوردو لاره د افغانستان سوداګرو لپاره یو بله لاسته راوړنه ده چې له امله به یې خپل توکي اروپا ته انتقال کړي. نوموړی وایي
د دې لارې په پرانستلو سره افغانستان د سیمې هیوادونو ترمنځ په یوه څلور لارې بدل شوی دی. د مهتلام ښاروال نظیف الله الکوزي هم د سرخکانو ملي پارک د زون په سطح باندې مهم ملي پارک یاد کړ چې په جوړېدو سره به د لغمان او ختیځې سیمې اهمیت لا ډیر شي. نوموړي په سرمایه‌دارانو غږ وکړ چې په لغمان کې د پانګه اچونه وکړي ترڅو د دې ولایت میشتو وګړو ته د کار فرصتونه برابر شي. د دې ولایت د کرنې او مالداري رئیس محمد جمیل خوشحال د مارکیټونو او د وچو تازه میوو د پروسس لپاره د منظم سیستم نشتون په لغمان ولایت کې د کرنیزو محصولاتو په وړاندې سترې ستونزې یادې کړې. په دغه ناسته کې همدارنګه د ټاکل شوي موضوع په اړه بیلابیل نظریات او وړاندیزونه وړاندې شول.